خواجه په خپله سید محمد غږي او نوره پټه اته په رنګ د ملوک د ساه خوږه ده د بدرۍ په مینه جاړي سید محمد د ټولو یار دی ستاسو خیر د خدایه غواړي دیار نو قدرست طبیب میرا غزر بجور شما بی طبیب خجوری کی خیان کده عشق پاداب کی شهید نشما حاضری به مې ورکې په مزار نه چې تر څو مې دار مخ لیدلی نه وي تر هغې به شم د شورا قلن او که د عشقه چیرې چیرې څوک سړی وي گل رحمان به دیار طلبگار نه قصه دا سید ملک او بدر جمالی د سید محمد پخلو راشرش چې خبر دې کم په حال او پرستان کیا پاچان مشا پالو کینو سیال خدمتگار ټول شپه کې لا شوګیرا او تبای شو شا خبر کلو فلحال پاچاویل پټ سات تا خانه کیو سر دلالم زوره ګله د بادشاه وخپله خوره او دا د عیشه د بدري واورې کمال لنډه ده چې شه بدري د څلور کالو باچا ته داسې سوال دې جلۍ ته اوس هدف علم پکار ده او باچا راوسته استاد ورته سموال استاد ډېرې تجربې په بدرې وکړې حاصل پسر شال گل رحمان دا بدری چی شل پیغلا پسینای وقت تورو دل پٹال ٹال دی بدری طرف برکڑا شرافتا درتوائی واقعیتو زورا گلی ویل بدری تا دمالو ریاب او خبر نشید دنیا پیش شرطا دمنگ باغ رنگار
ویل مورې ما لیدلې نه دي او خدای دپاره ته مې بوزه دا صحت طبیعت بدریه پلارد کومه اوسه په سر زما زما سیر ته شلې وار پلار یې ویلې بدرې پوسل هورې جوړ کې څه جنجال پام کوه چېرته په دام کې ګیره نشه او هدف دات نیسي پرې مدام په جال جال لنډه دا چې پاچا ورکړي رسخته خوشحالي پسې وادل اختر کړه وایي جامې واغستې د پرو او په هوا به سیر کوه هغه کبتر و په هوا به ګرځېدلې لکه زرکې په نظر کې یو څه و هدف ذات لاستو په لار کې او بدرې هوی زورا ګلې ته گفتار کې مورې دا سړی د شام د قدرما د نجمه شادګي مورې د پیغورم پاله او خدای د پاره چاته ونه وایه حال حال زورا ګلې ویل ورځه حاجت د سرکار شورات زرکا سری روغ لاغ دم پها باندا او د پانی په مخ کې ودرېد لوړاندې چې پانی د بدرې واورېدلو شرنګ بنگی
رخمان شکرانه درکم وینه پلاری بچه د شمرم ده ما که معلوم ده د نجم تو پالنه بلاد باوی ورته ورکړه ګل رحمان نه بدرې ویستل شکرونه
دا سر په زنګول ښه ده پتنګ نه ګوري په سرو لمبو کې سوځي مطلب دا چې عاشقۍ کې تاول ښه ده د لاس ګوته شکرانه د ګل رحمانه الخذا يشبطا بدر ذكر الغزل طبخ بوتن تزب ما زولي جسبا شكا بري لارق بالقورتان بدري جل مورتا على رضي دسيلو بپٹي دلا اودي دل ساده درات لالا پدينا کی دولس کال شلتيرو بدري وانك تغيب يا راد حسد ملك دارا باغ تتلي قردي دلغارة پغارا ديوي وني لانكي نظم بګورا دا دل کرو دوار گفتارا او ساده د پیلو د زیړو ګلو هار هار هغه وخت شب درې ورته وزرا ودنورا دا چول دا جلی چولی دا سفر ملکه او دیو بیل دخلی او خود کوکه شبی اوش پس بکپری و دب خطله وني ولا ميس بخل ويلا شكر هونيك ولا شفر من التشفر صانات او طريب بيشتي ملوك مدام كي قرشوي السؤال جواتي شو دايو التفادان بيدمورة انا كل تلتك ودستر قطورة هو زلماش يقول التالي لا يختاري او يامي ارشاد مانك انكار شادا دلت بخدا مدي قسمي دلتانا بطل عمر بما غموي شادا دقيرتك دوارا او دوا دينا هل تشو غلا فغالا گل رحمان شادا دو کو دس خط
بدر خپل وطن ته ځي غواړي رسخت بدري ویل څه پر ملکه ما تر اوسه ته خپل وطن ته ځم او بدري ویل څه پر ملکه دړ په سکو مې پلي ولاړې دي نه بدري ویل څه پر ملکه نیمه عاشقه چې ستا حال مې ولیده بدري ویل څه پر ملکه د خولې مې کوکه دي چې تا ته وګورم بدري ویل څه پر ملکه ځان راله وکړه انتظار کې به یم بدري ویل څه پر ملکه ما پوره 12 کاله کړي منزلونه سترګې راپورته که وګوره ملکه دا به څنګه وشي دیدنونه دا خیرات زما دی دی به دروم په وطن نه چوپ پروازونه نومې پرې بدري جمال وایم تاله کې زما کوي پوښتنه پلار مې باچا د خاطرو ده د پرستا په ښار کې تاج تخت لري بکر ښکته که جانانه ډک د هرمانه به ستا د غېږې ځم ملکه دا خبره واوره تر مرګه به ځان تا ته زړوم دا ملکه بدري جمال دا ته چې راغلی زه دې روغ لیونی کړم دا ملکه بدري جمال ستا د یاري پسې به ځان مسافر کړم دا به ښکاري شم ښکار به وکړم یا به د بل په دام کې ښکار په خپله شم ښه دا چې ځینې سارېږي د وادي لاسکه چې ومیشي سودونه بدري چې لاس په لاس کې ورکړه ملک د سترګو شجارې وښکي رودونه قسم نه ساق ساته چې څوک د خپله لاسه یار ورکوي ګناه ملک بدري کې نشته پتنګ ته وګورئ چې ځان په اور سېزي نه بدري په چغو چغو لاړی ملک بې هوشه تر ماښامه باغ کې و چې اوس راغی کور ته لاړو د ډېره غمه نسکور کټ کې ولوېدو نه مور یې په چغو ورته راغی جړا فریاد یې ټول محل ولړزوه دا باچایي محل ماتم شو په خلکو غم شو چې ملک یې ولیدو نه باچا راغونډ ټول څټې بند کړو څوک یې لاس ګوري څوک یې پټ نیسي نظمونه جرګه په خپلو کې یې وکړه بیا یې باچا له داسې ورکړه ځوابونه شهزاده
شو گزارونه دلرخمه وی طبیبان لاړه د شهزاده مور به پټ راز معلومه وینه تر صحتي چې رسخت شول طبیبان او شهزاده ته راغله مور هغه دمان ورته ولې په تاسو وشو دلبرده او نوم دې وشه پالن پروت یې شو قربان دې صحت ته به مې زړه وچي د غما او سره پورته زړه تاړه شو قربان چیتا شهزاده او پر وروی ترنی وکل پرسان شهزاده المور بخت و مطاله یو پرشو لرا کده دا اسمان پلیدوی سمدستی شوم بیوشا زما مور یې خبر نشم د ځان چې په خود شومه د هغه جلۍ غېږ کې او چې اوښکې څڅېدلې په ګرېوان ما تپوس وکړو چې جلۍ څوک یې او خاپی شهزادګي د پرستان تماشې مې ما دانګو کې زنګولې وزلمې شورک مې شو د هرمان بې واده د وادي را سره وکړه کېږي ګزران اجازت کړه ته خپل د پلار راکړي او مور دا به دې په ما وي ډېر احسان مورې ویلې زویه دا خیالونه پرېږده او واده نه شي د پري او د انسان خاطرې سره واده کړي تا ته ګورم ادم زاد په جهان
شاه شهزاده زما مینه په بدرېده اوس چې قبله وما بل زنا یا رسخت به راته راکړي خپل مورې او یا مې وکتل نو بس د قبرستان دا خبرې د باچا در غوږ ولاړې او باچا راوسته جرګه ورته خپلوان جرګې والې شهزاده کلارې کېنه او باچايي د پلار پیدا شولې نادانه او ته چې ځې دا بوډا پلار دې پیدا چاته او مور جوړې کې دی د اوښکو جوړباره شهزاده په جړا کې ما رخصت کې او داسې نه چې لیونی شم د بیا به دواړه لاسې د مور پورته کړل ښکته او پاسه ورکړې د سفر ورته سامان شهزاده شو پاسور د خاروت د بدرې په تکل دی وای ګل رحمان زمانه بدله مړي څنګه دستور دی او سړی د خپل هدف ګوره مجبور دی څوک مینې په وفا څوک په جفا وي او څوک د جا د جانه جوړ کړي څوک منصور دی دوايي په حاجت کې ګوره نشته تبه هغه ده چې فخر کې مغرور ده شهزاده سپر ملوک چې پاسور شو او په ځنګل کې داسې ده لکه باتور ده لکې وایي د بدرې دیدن به وکړمه یک تنها په خپل خیالونو کې مشغول ده ورپسې وزیرزاده سات ملکو او دا رخصت د مور و پلار په ضرور ده په ځنګل کې شهزاده ټولو لاندې دا د شیارانو دا مذکور ده شهزاده زه میل په خاطر ایمان او ای وزیره زه واپس دا څه قصر ده واپس راشه چې دیدن واپس راشه چې دیدن د مور پلار وکړي زما زه د یار په مینه کې ناسور ده یوه شهزاده ته که خوازي او زه به بل یم تا سره که منظور دور ده ګل رحمانه د ځنګل نه رادیو شو مخکې هغه یو دریاب په اوبو پرو ده شهزاده او وزیر کور شو د رکابه دا هسونه یې لغړ کړل دا اسبابه دا هسونه یې ځنګل کې پرېښوده هم دا واپس راله په لورې د دریابو یو جا درته ولاړ شو مسافرو او شهزاده وزیر ساره شو مغلاب
شو غرقاب شهزاده په یوه تخته وزیر په بله پاتې شي ګوره کارونه د وهاب او دا وزیر د سرنګي د ښار په خوا کې او چا بهر کو په تخته پروت بېتاب دې وزیر خو په دې ښار کې مزدوري شهزاده له راورځما په شتاب په دې شانو شهزاده د دریابوت یو کلا یې ولیده لکه محراب شهزاده چې شو کلا ته وردننه دې زنګل پکې دې روبي صاحب شهزاده سره جنګ کلا کې جوړ کړ ډېر غډو لګېد او ډېر زنګیان یې که په یو توره خراب څوک یې مړه که څوک په یو شنه توره کې لاړه او په کلا کې وینو او په کلا کې وینې دي لکه سیلاب پکې ولید خزل کله چې ولاړو برابرو بیزوګانو په دې باغ کې سرولو او شهزاده له شي چاپي لکه لښکرو شهزاده خپل باچا لره روان کړ شادوګانو ته داسې وکړم او مینې راوړې د دې باغ له اوبره بیزوګانو مینې راوړې د هر قسمه او شهزاده یې پخې که موړ که پونره پسینه برو شهزاده ډېر په مینه را رسخت کړ بیزوګان تشلو پاتې په خپل درو ګل رحمان دیو دیو په مقام راغی چې سادمان یې ونامه ډېر زورورو چې ور داخل پاغې مقام شو نو شبه
شو د یو وخت شادان داسې پوښتنه مسافر راغلی ته د کوم وطنه ښکاري چې ماته ښکاري شهزاده صاحب پر ملوکه دې وطن ته ته راغلی کوم سلوکه خود دسترخوان قسم قسم پکیو نعمتنا او د بست درته کوم صفتنا شهزاده چې وخوړه ډوډۍ هوښیاره او دې د ځان سره روان کړو په یوه لاره وردننا ورته چیرې ونه چې تښتېدنه د غار خوله کې کېښودله غټه ګټه بدري ویل سفر ملکه ما پوره 12 کاله کې منزلونه سترګې راپورته که وګوره ملکه دا به څنګه وشي دیدنونه دا خیرات زما دی دی به د روم په وطن نه چوپ پروازونه تاج تخریق بکر خطه که جانانا دک ده هرمانه با استاد غیگی زما ملکه دا خبر وارا تر مرگ بزان تا تزلوم ملکه بدر جمانی بازار مسافر کما با بختیاری سے مختار باون کما یا بدبر پدان کی اختیار بخپل شاما خدا چی دلی ساری گیا دوا دیلا سکا چی ومیشی سودونا ملک دستر گوش جاری وقت کی رودونا قسم نساق ساتا چه سوک دخ پلالا سیارو خلوی گناہ ملک بدر کی نشتا پتنگ کیوں گوئی چیزان پاور سی زینا بدر پچگو چگو لڑائی
داسې نظمونه جرګه په خپلو کې وکړه بیا یې باچا له داسې ورکړه ځوابونه شهزاده اصلاح جوړه نه ده او پړې شوي دي د غشو ګزارونه چیتا شهزاده او پر وروی ترنی وکل پرسان شهزاده المور بخت و مطاله یا پرشو لرا کدد آسمان پلیدوی سمدستی شوم بیوشا خبر نشم د ځان چې په خود شومه د هغه جلۍ غېږ کې او چې اوښکې څڅېدلې په ګرېوان ما تپوس وکړو چې جلۍ څوک یې बाजा पखला से भामत लगी और नूरा पता अता पतंग दमलुक दसा खगरा दबदई पमीना जारी सैद मोहम्मद दटोल यार दे साथ खैर द खुदाय वारी مدیار نو قدر طبیب میرا غزر بجور شما بی طبیب خجوری کی خیان قدر عشق پاداب کی شہید نشما حاضری به مې ورکې په مزار نه چې تر څو مې دار مخ لیدلی نه وي
یو سړی وي او ګل رحمان به و د یار طلبګار نه قصه دا سید فتح او بدر جمالي د سید محمد په خوله نوسیال خدمتګار ټوله شپه کې لا شوګیرا او سبا شو شا خبر کلو فی الحال پاچا ویل پټه ساتي تا خانه کې سر دلالم زورا ګله د بادشاه وخپله خوره او دا د عیشه د بدري واورې کمال لنډه دا چې شه بدري د څلور کالو باچا ته داسې سوال دې جلۍ ته اوس هدف علم پکار ده باچا راوسته استاد ورته سموال استاد ډېرې تجربې په بدرې وکړې حاصل پسر شال ګل رحمان دا بدرې چې شله پیغله په سینه یې وخت تورو زلفو ټال ټال دې بدرې طرف ورکړه شرافت درته وایم واقعیت زورا ګل ویل بدرې ته زما لوریا او خبر نشي د دنیا په شهرت زمونږ باغ رنګارنګ پټ ګلونه شور دے باراگر پچ بدنیگی دشولت بدریو المور مال دلی ندی او خدای دا پارت تبو دا صحت طبیعت بدریو پلارد کوم اوسا پسر دم دم سیر تشلیوار
جوړ کې څه جنجال پام کوه چېرته په دام کې ګیره نشه او هدل دات نیسي پرې مدام په جال جال لنډه دا چې پاچا ورکړي رسکته او دوه میاشتې شپې ورځې ویشته او کال ګل اخلاله دا بدرۍ چې راله کور ته او سبا سهار ته به وځي د زړه په خیال خیال بدرۍ راله واپسې مورې خبر کړه خوشحالي پسې واد لوی اختره کړه وایي جامې واغوستې د پرو او په هوا به سیر کوه هغه کبتر و په هوا به ګرځېدلې لکه زرکې او خاپرې وه دمزاتې په نظر کې یو سړی وه دمزات لاستو په لار کې او بدرې هوی زورا ګلې ته گفتار کې مورې دا سړی د شام د قدرما او زورا ګلې ویل پالګوري د نجمه شادګي ول مورې زه پې ګورم پاله او خدای د پاره چاته ونه وایه حال حال زورا ګلې ویل ورځه حاجت دې سرکار او زه به دلته ولاړه زر شوراته زرکه سرې راغله قدم په هوا باندې او د پالي په مخ کې ودرېدله وړاندې چې پالي د بدرۍ واورېدلو شرنګه او شبې اوښه لکه وسکي بنګي بنګه بدرۍ ویل سر دې پورته کړه کمبخته او تا ته زه ولاړه یم د ګل لښته پالي پال مې ګوره په دا شان او چې قسمت به وي چا سره قربان دې پالي ور هدل ده د ستا یاره او په حرم کې د زما ګفتاره د خفګانه تې بدرۍ لاړله پورته او سراسر کیسه یې وکړه خپلې مور ته مور یې ولې د نجوم غلط دی خیال خیال او هدل ذات کې ستا نه وینم سیال سیال ګلرحمانه مور یې ډېر ډاډګري ورکړه او بلګن زه د بدرۍ وړي زه د مجال
هرمان سمت پر ملک نام لرنا پاسل سل درات وای دلا دو شکران درک مدینه پیاری بچا د شمرم ده ما ته معلوم ده د نجم کو پالنا में मादांगो की जंगोले वो जल में शुरक विशुद हरमान देवादा दवादी रासर वोकरा और दजलीन में बदरी वारबा दाता बिबा में दरस पहवाला और दरस दुत शिल्पाती भी दरमान दगरा दुमोरी मादर तख्कारे को और भी बुद्धिल जमान की गुजरा इजाजत करा तख्पल नपला की نپیدا اواد نشد پریاد انسان خاطری دا خاطری سر وعدت لیک تا تا گرب ادم زاد پجہاں وزیران با پاچاہان کی خوار کماب گل پشاو شادا دیر زمامنا پا بدری دا او سرچ قبلو ما بلزناو یا رسخت بنا ترا کی خپل موری او یا موکت کندو بس دا قبرستان चादर वो बोलाड़ी और बात तेरा उस जल गया और तक पलवाऊं जगेल शादा द कलारी की ना और बात चाहिए द प्लापी दिसल ना दाना
خاروت د بدرې پته کوي وای ګل رحمان زمانه بدله مړي څنګه دستور ده او سړی د خپل هدف ګوره مجبور ده څوک مینې په وفا څوک په جفا وي او څوک د جان د جانه جوړ کړي څوک منصور ده سور شوی او په ځنګل کې داسې ده لکه باتور دی لکې وایي د بدرې دیدن به وکړمه یک تنها په خپل خیالونو کې مشغول ده ورپسې وځي زاده ملکو اگر خد مور پلار په ضرور ده په ځنګل کې شاهزاده ټولو لاندې دا د شیارانو دا مذکور ده شاهزاده زمین په خاطر ایمان قصر ده واپس راسه چې دیدن واپس لاشه چې دیدن د مور پلار وکړي زما زه د یار په مینه کې ناسور ده یوه شهزاده ته که خوازیو منظر دور ده ګل رحمانه د ځنګل نه رادیو شو مخکې راغی او دریاب په اوبو پرو ده شهزاده او وزیر کور شو د رکابه دا هسونه یې لغړ کړ دا اسبابه دا حسنه یې ځنګل کې پرېښوده هم بیا واپس راله په لورې د دریاب یو جا درته ولاړ شو مسافرو او شاده د وزیر ساره شو مغلاب دا جا د سفر په لور روان شو او دلته وګوره کارونه د ایجاب چې درې میاشتې منزل دریاب کې وکړ او تر طوفان راغه په ډبو کې زنګېدلو او خاپېرې چې ولیدلو زیبېللو ګل رحمان عاشقي سخت جنون دی او خدای دې نه راولي منځ کې چې بېلتون دی که فصل دله کلتون شي کلتون ښه ده او دشتې دل د اشنا بسه ژوند ښه ده
چې د دل نه وي بیا سر په زنګل ښه ده پتنګ نه ګورې په سرو لمبو کې سوځي مطلب دا چې عاشقۍ کې تاول ښه ده د لاس ګوته شکرانه د ګل رحمانه او تی واکړه ماله دا د وصل ښه ده بدريوانك تغيب يا راد حسد ملك دارك باغ تتل قردي دلغالة پغارك دوي وني لانكي نظم بګورا دا دې کرو دوه گفتارا او ساده د پیلو د زیړو ګلو هار هار هغه وخت شب درې ورته وزرا ودلورا دا چول دا جلی چولی دا سفر ملکه او دیو بیل دخلی او خود کوکه شبی اوش پس بکپی و دم خطله وني ولا ميسب خلوة إلى شكر هونيك ولا شفر من التشفر صانات او طيب بيشتي ملوك مدام كي قرشوي السؤال جواتير شو دايرو التفادان بيدمورة أنا ما قلت لك ودستر قطورة هو زلماش يقول التالي لا يختاري زمانك انكار شادا دلت بخدا مدي قسمي قلتانا بطل عمر بما غموي شادا قلتك دوارا او دوا دين هل تشوغ رحمان شاهزاده کو دستخط
بدر خپل وطن ته ځي غواړي رسخت